تازه د خوشحالۍ خبر د 2025م کال چیمپیون ټرافي افغانستان ته راوړل شول. په دغه چیمپیون ټرافۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي چې هر هېواد ته به وړل کېږي. درې ورځې به په هر هېواد کې ګرځول کېږي، خو دا ځل افغانستان ته راوړل شوې ده. د افغانستان په تاریخي ولایتونو کې به 3 ورځې وګرځول شي. د 2025م کال چیمپیون ټرافي د پاکستان په کوربهتوب ترسره کېږي. 8 لوبډلې ګډون پکې کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، نیوزیلند لوبډلې لوبېږي. په بي ګروپ کې بیا استرالیا، ساوث افریقا، انګلند، افغانستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د غټو لوبډلو پر وړاندې په چیمپیون ټرافي کې لوبې ترسره کوي. داسې استرالیا، ساوث افریقا، انګلستان لوبډلو سره به لوبېږي. انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څخه دا امیدونه شته چې دغه لوبډلې ته به هم ماتې ورکړي او ښې لوبې به وکړي. تاسو وګورئ د افغانستان کرکټ ملي اتلان په دې نږدې وختو کې ډېرې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي چې سیریزونه ترې ګټلي دي، او داسې په ورلډ کپو کې هم د غټو لوبډلو پر وړاندې ښې لوبې ترسره کړې دي چې سترې ماتې ورکړې دي.